شروع بس خبر باندې دی کې هر دین والا ناسو هر دین والا دې میټینګ کې ناسو ول سبا لپاره مشوره کړي چې سبا آغاز د مجلس څنګه کوو سبا مجلس موضوع صحیح علماء ورته چې راځي تاسو د خپل خپل دین د دغه داویدار چې زموږ دین آسماني دی کتاب آسماني را سره دی سبا چې راشو هر یو عالم د مذهب د بر خپل کتاب یو یو رکوې دغه تشریح وکړي سبا د جزران ماته چولته شروع وکړه علما شروع په سوره فاتحه مې ویل بیا مې دغه تشریح او وضاحت هم وکړه ټول دغه سي خاموش نه البته چې بل شروع کړ يهودي بل هغه انګريزي کو شروع ماته یو مې صبر وکړه دا انګريزي د الله کلام دی ماته وشي نه ماته چې آیا تورات په انګريزي کې نازل شوی ویل نه او په عبراني ژبه کې نازل شوی ماته چې هغه ژبه کې وایي په کوم ژبه کې چې نازل وو ماته چې کو نشته هغه ژبه کې موږ سره کتاب هم نشته هغه ژبه موږ ته زده نه ده بلکې هغه ژبه هم د دنیا له ختمه ژبه د مړ ژبه ده سره کتاب د کوم څه ده ماته چې موږ ویلو چې د الله کلام بلولو کنه دا غو الله کلام نه ته چې سوي تعالی دغه الفاظ نه درځي تشریح به تر کده نه وکي خاموش ول تمام ادیان والا خاموش کې راستا اخر کې هغه ټول په دې پوه شو چې بده وخت کې کلام د الله صرف قران نه ټول پاسې کلمې ویل مسلمانان شو نو عرض میکو قران مجید ولداد نبی علیہ السلام علیه معجزه اخم دیول دریم نمبر عرض میدا کو چې هغه غزال لزال په خپل باندې خپل یو دین جوړ کړی دی د عبادت او طریقې په خپل جوړ کړی دی عیسایانو کې بعضی دادي خپل په هفته کې یو خصوصي ورځ خپل چرچ ته ورشي خپل عبادت خانه ته ورشي الته اگر راهب ناسي نن دور کې مخه ده اگر راهب ناسي کال کې یو ځل څوک راځي څوک په هفته کې راځي څوک په میاشت کې راځي نور عبادتونه نشته لري که حقوق الله طلب کوي دي که حقوق العباد طلب کوي هیڅ قانون قاعده نشته لري دی ورته راشي او لیست جوړ کړی وای په ټول کال کې می دا ګناه کړی دا ګناه کړی دا ګناه اگر راهب ته ور کې راهب یو ګوري اخیره کې ورته ولي کې تاسو دومره پیسې جوړیږي دومره پیسې داخلي کا عزت بوتل شي پورا کال کفاره ابلاو شي نو دا وی خپل طریقې جوړې کړې د آسماني طریقه نه ده اوس دا ګوره دا وی طریقه ده افغانستان باندې چې کله دیو حمله وکړه عراق باندې حمله وکړه عراق کې یو صدام حسین بنخوا وای تا افغانستان کې یو د اسامه بن لادن شهید رحم الله نو مې غوښتو ولې د اسامه په ټسل کې تادوبره ماشومان ولې معذور کړه تادوبره خویان دي مې دی ولې وځلولې تا په لکونو انسانان هغه ولې شهیدان په بینو کې دی ولې راغله یعنی کړي ایک مری دوسرا د یو سړي سزا بل ته ولې ورکه وان ليس للانسان الا ما سعى قانون خدا دې چې هر انسان ته بر خپل عمل بدله ملاوي دنیا کې او آخرت کې برحال دی وی دنیا کې کم یو نبی دې سي دې چې هغه عبادت محفوظي تدوین داغه شوی مونږ په هغه باندې عمل وکړو الله راضي کو بس يهود او نصارو ټول اهل کتاب سره نشته ځان له خپل طریقې جوړ کړی ځکه هغه دینونه منسوخ شوی دي ختم شوی دي قران گواہی هم دارا فویل للذین یكتبون الكتاب هلاکت دی دا کسانو لپاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم بخبر الله سن باندې ثم يقولون بأيديهم هذا من عند الله دا الله د طرف نه دی ليشتروا به ثمنا قليلا دې لپاره چې بده باندې پیسې واخلي لګي قلیل دنیا د پاره خپل آخرت تباہ کی فویل لهم مما كتبت ايديهم هلاکت دی دیو د پاره هغه سنه چې دیو لاسونو لیکلي بوت لیکلي وویل لهم مما يكسبون او هلاکت دی دیو د پاره هغه سنه چې دیو کسب کوي دی عمل کوي زه به قرآن گواہی ورکړه نو دیو په خپل باندې خپل دین جوړ کړل لګیا دي اخر کې یو مسلمان عالم پاسه نو دغه پوره تفصیل شته ان شاء الله روانه جو کیوي مې یو مسلمان عالم پاسه دو ول تاسو کو عبادت وای زمون د نبی عادت هم محفوظ دي نبی علیہ السلام بخندل څنګه مسکه کېدو به څنګه خبرې به څنګه کولې کاتب به څنګه یختان مبارک څنګه وو قد مبارک څنګه وو رنگ مبارک څنګه وو ګرځیدل به دا ټول هر څه محفوظ دي
متحده عرب امارات میں تبلیغی جماعت یو جماعت راغله یو ملګری پکې و ناغي ورسره ملاو شو کیسه کوله ولزره یونیورسيټي طالب وو سټوډنټ وو تبلیغی جماعت سره تعلق چون کی تبلیغی جماعت محنت او مشق هم پدی چې نبی علیہ السلام سنت مونږ عملي کو پوره دنیا کې دغه پر الحمدلله د جماعت ګرځي دی وای شمائل میں کہا تھا شمائل ترمذی اگر ہر څه ذکر دي نو ول نمازګر به ما مشق کو نبی علیہ السلام به څنګه زیرو هغه مشق به مې ویل استاد را پسې راغی هندو ما ته تلګرام شو ول زلالم خپل مور خواته بوتل ول هغه مور ما ته چې د مازګری ته څنګه ګرځي لګ دغه څه وګرځيګا ول زه وګرځي د ما غسي ول ما ته چې ما ته ډیر خون را کوي کنه چې تا ته ګورم دغه څه ګرځي ډیر زیات خون را کوي دا ته ولې دې ګرځي ما ته وي یا ما ورته چې هغه څه پوره نه شم ګرځي دې صرف هغه ترس کوم چې دې کوم ول ما ورته زمونږ د نبی عادت محفوظ دي مونږ کوشش کوو چې نبی علیہ السلام څنګه مسکه کېدو هغه څه مسکه شي څنګه نبی علیہ السلام هلیه او هغه څه هلیه اختیار څنګه نبی علیہ السلام ګرځیدل او هغه څه ګرځیدل اختیار کوي مطلب چې خان بل په غزي باندې هغه بډای او زمون هغه استاد د یونیورسيټي هغه دواړه په غزي باندې مسلمانان شو چې د کم نبی ګرځیدل دومره خسته دي چې انسان ته خون ور کوي هغه ژوند او اخلاق بسنګ خسته دا خو مونږ چې د نبی په سنت او د شرم راتلو نبی سنت هم ختم کړل سره د مخنم ګیره لري کړه یاره د نبی سنت دي کنه کېدای شي کسان راته نعوذ بالله باندې په ښکار شي حدیث کې راځي د الله فرشتي دي د الله ذکر کې دا هغه حدیث تر الفاظ ترجمه ده پاکی دا هغه ذات لره چې سړی د سر په یختو خسته کړی دي